عبدالله او کرزی خوښ دي. له ځنډ وروسته نوي حکومت ښه خبر ورکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله تېره ورځ د نوي حکومت د یوه وزیر له لوري تر نیوکې لاندې راغلل چې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې دا دواړه د بحث ګرم ټکي شول. د یوه لوري څخه ویل کېدل چې البته دوی دواړو لوی مجرمان دي ځکه فردي ګټې یې پاللي، ملي ګټو ورته ارزښت نه درلود. د پردیو له لوري د هېواد د اشغال په برخه کې د هغوی ملاتړ وکړ چې دا جرم په هیڅ کتاب کې د بخښلو نه دی. د بل لوري بیا ځینې خلکو ویل چې راغلی نوی حکومت هم داسې فرشتې نه دي. ښه به دا وي چې په دې حساس وخت کې د مسایلو باندې زیات بحث ونه شي ځکه مملکت نن په سختو اقتصادي ستونزو کې دی. لومړی باید دا حل شي. خو اوس د افغانستان د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې حامد کرزی او ډاکټر عبدالله کېدای شي د نوي حکومت یوه برخه شي. نوموړي ویلي دي چې نوي حکومت ته دا سپارښتنه پاکستان کړې ده چې په خپل حکومت کې ډاکټر عبدالله او حامد کرزي غوندې خلکو ته ځای ورکړي تر څو یې نړیواله ټولنه په رسمیت باندې وپیژني. خو تر اوسه پورې د نوي حکومت له لوري کومې رسمي سرچینې دا خبر نه دی تایید کړی چې آیا واقعا پاکستان داسې کومه مشوره ورکړې ده او که نه، او که یې ورکړې وي دوی دا ډول مشورې مني او که نه. خو کوم څه چې ښکاري هغه دا دي چې د نوي حکومت پالیسي ده چې د بهرنیو فشار نه مني. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.